لالچی انسان همیشه غلام وي. هر هغه څوک چې علم لري او په هغه عمل نه کوي، هغه د هغې بیمار په شان دی چې دارو لري خو د هغې استعمال نه کوي. د انصاف کولو یو ساعت هم د زرو کالو عبادت نه زیات بهتر دی. انسان ډیر بېوسه دی، نه په خپل روح واک او اختیار شته او نه په خپل رزق. د دې باوجوده هم دومره غټ نادان دی چې نور خلق قتلوي او د نورو خلکو په رزق کې رکاوټ جوړیږي. نیک اولاد د جنت د ګلونو هغه یو ښایسته ګل دی چې مور او پلار ته په دنیا کې ملو شي. د مور او پلار اولاد ته بهترینه تحفه دا کېدای شي چې هغه د خپل اولاد په صحیح ډول تربیت وکړي. بد اولاد ستا د کلونو محنت په یو ساعت کې لوګې لوګې کړي او یو بهترین اولاد ته ستا د محلونو او د خزانو ضرورت نشته، ولې چې ښه او غیرتي اولاد ځان له هر څه پخپله جوړولی شي. تعجب په هغې چا شه او افسوس په هغې چا شه چې په جنت ایمان لري چې جنت شته دی او بیا هم په دنیا کې ځان له جنت جوړوي او بس لګیا دی. ظالم او جابر انسان ته د هغې د یارې له وجې ظالم او جابر نه ویل د بې ایمانتوب او د بې غیرتۍ غټ دلیل دی.